رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چاچے دا رمضان روجیونے والے وہ دو سیزون والا شرط ہے یو ایمان کہ یو سڑے کافری آوار روجینے سے غلط فیدہ نہ ورکے احتسابا دویم دا چی دی با دا روجی دا اللہ دا پارا نسی دا اللہ دا نزا دا پارا ریاکاری با پکی نکلی جزان خلق و تخیی کی زخ روجہ نسا نو چه منافق نی او مسلمانی کافر نی او مسلمانی یو دا شر او دویم روجہ خالص دا اللہ دا رضا دا پارا نسی نو چه سمر گناہوں نے کری اللہ بطول ورطا معاف خدا اللہ رضا پاک شرط تک ور احتسابا ذکا خروجہ دا سے عبادت تے گتت سوک نہ خبرے اس سوک تے نہ خبری منس تے کہ نو منس خو جمع باندے بکے خلق دا نہ خبری لازمان حج چکے دنیا دا نہ خبری زکاة چے ورکے نو قبل سوک نہ خبری گی چالا چے ورکے اگا خود نہ خبری گی واحد روجہ غی عبادت تے چہ تسوک نہ خبرے اس سوک تے نہ خبرے زمان صاحب دا ہدایہ علامہ مرحیرانی رحمت اللہ علیہ دیر روی عالم تیر شوی او دا ہدایہ دا سیو کتاب لکلے دے کہ دا غی پشان کتاب پا فقہ کی چی اگا پا کم انداز لکلے دے مشکل ہے چی بل سوکیو لگی دیر قیمتی کتاب دا دیار لسکال روجنی والے دا دیار لسکال او پا دے دیار لسکال روجہ کے تے نخذ خبر دنتی بچی خبر او دا کتاب دیار لسکال کی لکلے دی بناس تو پل کتاب پہ لکا کہ دا روٹے وقت بچو بی بی بوتا و روٹا کھاؤ دا بوئی سو کے پلان کے خرازا روٹے پہ ہوتا کے کھاؤ دا وی دروازہ بند کزا بی بی بے کورتا لانا دا غر میں نو شاگرد تا بیوار روٹا کوی دل تراشا نو شاگرد بیراغ وی دا روٹے اخرا اغا با اخوارا وی زو سوزا بی بی تا بیوار روٹا کوراشا اغی بلوخی یورد بی بی بیدا خیالو چی دا دو خوارا او شاگرد بیدا خیالو چی دا خو خوڑلے دے ما دا پارا زیادی روڑے روجہ اغا عبادت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث قدسی دے کہ اللہ فرمائی الصوم لی روجہ خالص زما دا پارا زمان طالبان سوال کئی کنا کہ نور عبادتونا خون دا اللہ دا پارا دے وینا نور عبادتونا کتا خالص دا اللہ دا پارم کے ریابا نکے قبلی گی با او خلق دا نخبری گی او روجہ اغا خالص دا اللہ دا چی پدے تسوک نخبرے نو اس سوکم دا نخبری نور توجیحات نمشتا خدا یوم دتا ہوئے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ اللہ وی دا دے بدل وزور سمانا طالبان بیا سوال کئی ولی دا نور عبادتونو بدل با اللہ نور کئی سا نا دا نورو بمور کئی خو فرق دے دا نورو اچے ورکی دا فرشتو پلاس پا ورکی دا روجے با پخپلا ورکی دا نورو چے ورکی نو پا عام انداز با ورکی او دا روجی با پا یو خاص انداز ورکی لکہ دی سکول کے دا استاز کلا کلا معشوب لے نام ورکی دیرو معشوبانو لورکی و یو خاص نامی نو آغیل یو خاص روز مقرر کری نو پا آغیل پلاران امروغوانی و خلق امروغوانی نو اغشیزونو ورطا ورکی نو دا نور عبادتونو با اللہ پا عام انداز ورکی او دا روجی با پا یو خاص انداز رب العالمین ورکی روجہ دمرا قیمت شیر نو حضور پاک فرمائی کہ دی مسلمانی دا پاک شرط ہے او زما دا رضا دا پا روجیو نسی نو غفر له ما تقدم من ذنبه مخی گناہوں نے ٹول لڑا ختم شو اللہ بے معاف حضور پاک مبارک فرمائی وی دا شوال دا رکوٹ اختر دا میاشت دا اولنا اللہ فرشتو تا حکمو کے چی جنتون ڈولی کے نو فرشتے خود انسان پا شانکار نکی فرشتے خود بل شانکار کئی نو آگئی اون خلی یو لسمیاشت دا جنتون دا سے خشتکی خشتا و مزیدار ڈولی ہے یو لسمیاشت دا بعضی فخاص فرشتے دی نو چی دا رمضان
میاش کلا را اوخی کی علومبیر وشي نو دا الله دا عرشنا یو هوا را والوزی اغا هوا دا جنت پا دی خوشبویوں باندے او پا دی بوٹو پا دی میوو باندے ورشی او بیا پا حورو باندے ورشی نو اغا هوا دا اللہ دا عرش لاندے کہ دا جنت پا دی بوٹو پا دی گلونو پا دی پانو پا دی حورو باندے او لگی ارسبل شانی نو حور اللہ تا سوال کئی چھ یا اللہ مونگلا پا دی میاش کے پروردگارا ستا دا بندگانو نا دا سے خاوندان مقرر کا چھ اللہ زمون سترگی پاگوی یخیشی و دا غی سترگی پاگوی یخیشی رمضان میاشت جیوه ده چې څوک د رمضان د میاشت عبادتو کی نو الله ولا دغه جنتونه ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د جنت اته دروازې دي د یوې دروازې نوم ریان دی دا دروازه خاص هغه چاله ده چې کم روجه ده روجې چې چا ډېرې نیولي دا داغی دا پارا دا دروازہ پدی باغوی داخلے او پدی دروازہ چے سوک یوزل وردن نشو دا سی جوسون او دا سی خوراکون باوتا فرشتے پا داغی کی ورکی پا میل مستیا کے چے ابدو لبت چے دے جمدی وی دے بتگی کے گی دا جنت سیزونا چے سڑی خوری دا لوگی دا پارا نفری جنت کے سوکنو گی گی نتگی کی آغا دا خوان دا پارا لکه بعض وقت یو سړی تږي نی او څوک ته جوس ورکي او هغه وسکي یا بعض وقت بنده اوږي نی موړي او د موړوالي د پاسه خلک میوه وخوري الوا وخوري یا بل شی وخوري د جنت د خوراک دا مثال دی د بارو نو رمضان ځان له قیمتي میاشت ده او روجا دا ځان له قیمتي میاشت ده د دواړو جدا جدا حیثیت دی او چې دواړه یو ځای کې ځان له شي رسول